ډېر ومودو پاس راغلی د تلو خبرې ما کوه باس که یوره باس که د ګیلو خبرې ما کوه او چانه به ګیلې کوو مو هر څه جوړولی یو چانه به ګیلې کوو مو هر څه جوړولی یو خپل خو هسې خپل دي د پردو خبرې ما کوه مننه چانه به ګیلې کوو مو هر چا ژړولی یو چانه به ګیلې کوو مو هر چا ژړولی یو خپل خو هسې خپل دي د پردو خبرې ما کوه مننه او چا چې ما ستا په جدایۍ باندې اختر کړی چا چې ما ستا په جدایۍ باندې اختر کړی ورک شه هغه خلک د هغو خبرې ما کوه مننه چوک دي ما ستا چې زموږ منځ کې فیصله وکړي چوک دي زما ستا چې زموږ منځ کې فیصله وکړي چوک دي زما ستا چې زموږ منځ کې فیصله وکړي روشه چې په خوله شو مرور تو خبرې ما کوه مننه دا نه ترسه خلک ما ستا منځ کې جدایي غواړي دا نه ترسه خلک ما ستا منځ کې جدایي غواړي مو ته د رقیب غموز هر دو خبرې ما کوه زه دا منمه چې په سپینه لمن تور جوړوي زه دا منمه چې په سپینه لمن تور جوړوي مینه خو ټول عمر سړي ته یو پیغور جوړوي زه دا منمه چې په سپینه لمن تور جوړوي مینه خو ټول عمر سړي ته یو پیغور جوړوي کوشش مې ډېر وکړو چې هېر کړم خو نه هېرېږي کوشش مې ډېر وکړو چې هېر کړم خو نه هېرېږي د حقیقي مینه رښتیا په زړه کې کور جوړوي السلام علیکم ډېرو درنو خوږو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذیشان کمال خوږو کتونکو زموږ په دې خپرونه په دې پروګرام کې ته ستړي مشئ هرکلی وایم خیلمان یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جمع بول خوږو کتونکو زموږ هر یو پروګرام ادبي ملګرو سره وي خو زموږ دې ادبي بانډار ته یو ځوان شاعر ښکلا را بخښلي دی چې تاسو به اکثر په ډېرو سندرو کې په ډېرو غزلو کې به تاسو نوم اورېدلی وي ډېرو سندرغاړو نه خو تر اوسه پورې به دي چهره تا سره مخامخ نه وي شوي دي تصویر خو موږ سره په نن ادبي بانډار کې معین مراور سره دی نه معین مراور نه به د ژوند په حقه او د شاعرۍ په معلومات ترلاسه کوو نو راځئ معین مراور ته په دې پروګرام کې ستړي مشي هرکلی وایو او ډېره مننه کوم ذیشان کمال صاحب تاسو مو ته دومره قیمتي ټایم راکړو ډېره مننه ډېره مننه تاسو هم ډېره مننه معین صاحب څنګه دی ژوند مې څنګه تېرېږي او ذیشان کمال صاحب الله کرام دی بالکل بس وخت دی تېرېږي مننه ښه وختونه نور هم درته غواړو نور ژوند مو هم ښه تېر شي معین صاحب زموږ دي اورېدونکو سره دي کتونکو سره لنډه خپله پېژنګلو وکړه او زما نامه معین علي دی خو د مراور معین په نوم یادېږم او تایدي کلي کې ژوند شپې سبا کوم ډېر ښه ډېره مننه څومره وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ په دې لاره راوتي او په دې لاره مې قدم رایحې دی او مننه ذیشان کمال صاحب دا تقریبا 2010 نه اخته خپل محنت کوم ډېر وهم کېږي 2010 نه تاسو لیکوئ په شاعرۍ کې استاز لروئ که نه زده کړه مې چا نه کړي دی او ذیشان کمال صاحب استاز نه لرم زده کړه مې هېڅ کله نه دی کړي خو دا مطلب دی چې ډېر مخکې نه د خپل کوشش مو کولو خو کتابونه به مو ډېر پړول کتابونه مطلب مو سره اوس ډېر دي دا کتاب هر کتاب مو پړول خو شوق مو ډېر و خپله زده کړه کتابونو نه خو استاز مو نه دی تېر شوی استاز ډېره مننه د شاعرۍ شوق مې څنګه پیدا شو دا خو ذیشان کمال صاحب 2015 نه تاسو ته پاتې 2009 پورې د حالاتو په مطابق ډېر خیل تر خیل حالات مو باندې راغلل نو دې واجې مطلب د حالات مو ولیدو نو مو خپله د روح داسې یوهي غوندې شولو د شي ته مو توجه شولو مطلب د حالاتو نه دوک واجې نه تاسو د خپلې شاعرۍ شروعات کړی دی ډېره مننه تر دې دمې مې څومره لیک کړی دی نو ذیشان کمال صاحب لیک خو ډېر شوی دی داسې یو ته نه رسي خو کتاب مو اوسه پورې چاپ نه دی کړی خو اراده مې شته داسې انشاءالله په 2022 کې مې اراده شته یو نوی خیال راوړم کتاب طرفه لکه اوسو حالاتو کې څه مجبورۍ څه مشکلات لرو چې تاسو کتاب نه دی چاپ شوی نو ذیشان کمال صاحب
هغه څه مسله نشته، خو دا یو خو غوټو نه غوټه مسله دا څه عمره دوره نه لرو، عمرونه مسله کم دي. او بله دا څه کله د کتاب یو داسې شی دی چې دا چلیږي. رحمان بابا الله دې رحم په وکړي، هغه کتاب د مطلب حمزه بابا دی، نو هغوی نشته خو کتابونه نن تاریخه پورې چلیږي. نو موږ کوشش دا دی چې داسې نه وي د کتاب کور موږ کوو سبا یوه نیمه غلطي وکړي نظم مطلب دی یو عمر مطابق څه خیر د کتاب د لږ لیټ شو چې هېڅ مسله نه لري، خو مطلب دی زه دا کوشش کوم چې د کتاب کې مې څه غلطي رونه شي. ډېر ښکلي معلومات، ډېرې ښکلي خبرې. وکي څه کتاب بیا په ټول عمر پروت وي، کتاب ته ضروري دی چې سړی ښه مواد چاپ کړي، ښه مواد راوړي. ډېره مننه. بل دا چې تاسو ډېرې ګانې مو میډیا باندې مختلفو سندرغاړو نه اورېدلي دي، نو تاسو څنګه دې طرفه متوجه شوئ، دې طرفه مې څنګه قدم راواخیستو چې تاسو خپلې ګانې په سندرغاړو باندې ریکارډ کړئ؟ هو مننه زشان کمال صاحب، دا خو لکه ډېر مخکې نه مو کوشش کول، ډېر مخکې نه، خو په وطن ونه څه طریقه نه جوړېده لوړلو مسافرۍ ته، هغه ځینه مطلب ډېر کوشش مو وکړو، خو وشو اول البم څه مو کوم ریکارډ کوم، نو هغه ما د کور مې حالاتو په مطابق کړی وو، په شفاروق باندې مې کړی وو، نو داسې ورسته وشه نازیې باندې وشولې او بخان باندې وشوې، نو ډېرو سینګرونو باندې مطلب زما البم مې وشولې. تر اوسه پورې مې څومره په سندرغاړو باندې خپل شعرې ریکارډ کړي دي؟ تقریبا شمېره یې درته معلومه دی؟ مننه زشان کمال صاحب، خو داسې یو ته نه رسي، خو تقریبا 150 نه پورته 180 پورې به ریکارډینګ شوي وي. ها ډېر ښه، ډېر زیات کار مې کړی دی. اولنې مو په کوم سندره او یا غزل په تا یاده چې په چا مو ریکارډ کړی دی؟ بالکل اول څه کوم البم مو کړی وو د کور مې حالاتو په مطابق، نو هغه شفاروق باندې شوی وو، نو ګانا چې کومه ورکې وه اوس یې په باروتو باندې سوي دیوالونه دي. ډېره مننه. ښکلي معلومات مو را سره وړاندې که اخري پوښتنه مخکې مو څه اراده دی په نورو سندرغاړو باندې به خپلې ګانې خپل غزلې زمزمه کوئ که همدومره بس دی؟ مننه زشان کمال صاحب، نو کوو به مخکې مطلب چې قدم یخې دی و حده پورې مطلب څو پورې چې ژوند وپو کوي زندګي وي، نو دا لیک به کوم د شي نه مطلب خلصېدا نشته، دا ته پرېږده دا شی تو نه پرېږدي. نو معین صاحب خبرو سی خبرې رسي، خو اکثر دې ځای کې بېوا خبره زه وکړم، هر یو شاعر ته پکار دی چې که هغه په سندرغاړو لکه اکثر تاسو په سندرغاړو باندې کس وي داسې شاعر ریکارډ کړی وي چې هغه معیار نه وي، هغه سړی ذهن خرپوي، هغه سړي سوچ خرپوي، مثال هوی حوصلات یې خرپوي. نو دا شاندې ریکارډینګ مو چېرته کړی دی که نه مو دی کړی؟ نه مننه زشان کمال صاحب، ډېر ښه سوال دی وکړو. نو داسې ریکارډینګ مې هېڅ کله نه دی کړی، هغه شی مې کړی چې هغه مطلب ته فیملي کې نو اوس پې هغه ګواه څه مسله نه لري، که یو داسې تاریخ به ورکړي وي، یوه داسې مطلب سانه غوندې به ورکړي وي چې بادشاه دی هغه به پوه شي، خو داسې غلط هغه به نه وي، نو ویده شي. زه خپله خیال وکړم یو نیم شاعر ریکارډ کوله، شاید خو هغسې مطلب تو سره که زنانه کېناستې که تو سره څوک کېناستې داسې یو نیم ټکی وکینی ولکه دنیا بعضې دنیا ګانې مو اکثر به تا ډېر مرګلي به نوره وي چې هغه په سندرغاړو باندې دا ګانې ریکارډ کوي، نو هغوی ته ته څه خلته پیغام ورکولی شي چې تاسو څه خلته ګانه ولیکو یا څه خلته ګانه په سندرغاړو باندې وایو؟ مننه زشان کمال صاحب، ډېر ښه سوال دی وکړو. مطلب د هغه نه داسې زه د نورو شعرونو ته یم څه په کور دی یو داسې شی تاسو ولیکو چې تاریخي شی وي، که هغه هر محوظ کې غږېږي یا څه تاسې مطلب د چوک دو دیر کې څه مطلب د شي کې څه شته څه وزن مو کې شته، خو د نن سبا داسې بعضې شته دي شعرونه چې هغه د 2 روپیو پوره مطلب دی چې بیا د فلم ته ګانه وکړي هر څه ده وکړي وایي پوه شو. ډېره مننه کوم، ښکلي معلومات مو مونږ ته راکړه، ډېره مننه، خوشحال اوسئ. نو خوږو کتونکو تاسو د معین علي خبرې واورېدې، نو راځو معین علي نه مسلسل د خپلې خوښې یو څو غزل واورو. معین صاحب موږ سره د خپلې خوښې غزل وړاندې کړه. ډېره مننه مینوالو ته دې ډالۍ وي. جدایي اور سوځولی او د ګران مخ، جدایي اور سوځولی او د ګران مخ، خدای ورک کړي تر تله د هجران مخ. مننه. خدای ورکي تر تله د هجران مخ، حق قیدي سره د بل قیدي احساس وي. حق قیدي سره د بل قیدي احساس وي، څلیدلی وي چې یو ځل د زندان مخ. مننه.
او تور ته سپین او سپین ته تور وایي جانانه تور ته سپین تور ته سپین او سپین ته تور وایي جانانه بلا زړونه دې ساتي کړل په دې وران مخ مننه او چې زما او د ستا منځ کې غمازي کړي چې زما او د ستا منځ کې غمازي کړي په ما ډېر بد لګي هغه د شیطان مخ مننه یو ته دوه او دوو ته درې وایم صاحبه یو ته دوه او دوو ته درې وایم صاحبه کله خوب کې ووینمه د سلطان مخ مننه او ډېر مې صبر تعویضونه ځان ته وکړل ډېر مې صبر تعویضونه ځان ته وکړل نه هېرېږي رانه هغه ګل په شان مخ او مننه ګناهونو نه قرار شه وخت اخیر دی ګناهونو نه قرار شه وخت اخیر دی مسلمانه وروره ګوره د قرآن مخ مننه وایي چې مرور معین سلام ورباندې وایه مرور معین سلام ورباندې وایه سبې باده ته خو ګورې د جانان مخ مرور معین سلام ورباندې وایه سبې باده ته خو ګورې د جانان مخ څه ډېرو مودو پاس راغلي د تلو خبرې ما کوه ډېرو مودو پاس راغلي د تلو خبرې ما کوه بس که یاره بس که د ګیلو خبرې ما کوه ډېرو مودو پاس راغلي د تلو خبرې ما کوه بس که یاره بس که د ګیلو خبرې ما کوه او چا نه به ګیلې کوو مو هر څه جوړولی یو چا نه به ګیلې کوو مو هر څه جوړولی یو خپل خو هسې خپل دي د پردو خبرې ما کوه مننه چا نه به ګیلې کوو مو هر څه ژړولی یو چا نه به ګیلې کوو مو هر چا ژړولی یو خپل خو هسې خپل دي د پردو خبرې ما کوه مننه او چا چې ما او ستا په جدایۍ باندې اختر کړی چا چې ما او ستا په جدایۍ باندې اختر کړی ورک شه هغه خلک د هغو خبرې ما کوه مننه چوک دي ما او ستا چې زموږ منځ کې فیصله وکړي چې زموږ منځ کې فیصله وکړي چوک دي زما او ستا چې زموږ منځ کې فیصله وکړي راشه چې په خوله شو مرور تو خبرې ما کوه مننه دا نه ترڅه خلک ما ستا منځ کې جدایي غواړي دا نه ترڅه خلک ما ستا منځ کې جدایي غواړي ما ته د رقیب غموس ما ته د رقیب غموز اردبو خبرې ما کوه خیر دی ستا د مینې دا پیغور به په ځان اخلم خیر دی ستا د مینې دا پیغور به په ځان اخلم خیر دی او خندېږه په سلګو خبرې ما کوه چې سارو مولا تېر یم مرور مین ستا مینه کې سارو مولا تېر یم مرور مین ستا مینه کې تره ته اشنا د بېلېدو خبرې ما کوه تره ته اشنا د بېلېدو خبرې ما کوه څه په سوچ کې هغه ما ته زه هغې ته جوړېدلم په سوچ کې هغه ما ته زه هغې ته جوړېدلم د هجر توره شپه وه مړې ډېوې ته جوړېدلم په سوچ کې هغه ما ته زه هغې ته جوړېدلم د هجر توره شپه وه مړې ډېوې ته جوړېدلم نور هېڅ نه وللیه ستا یادونو سلسلې وې نور هېڅ نه وللیه ستا یادونو سلسلې وې چې راغللم ته نه وې ستا کوڅې ته جوړېدلم چې راغللم ته نه وې ستا کوڅې ته جوړېدلم او په کم عمر کې لاړلم بوډا شوم سر مې سپین شو په کم عمر کې لاړلم بوډا شوم سر مې سپین شو چې ځان مې پکې وکت آینې ته جوړېدلم مننه تا کړې وه په خپله او پوره هم درنه نه شوه تا کړې وه په خپله او پوره هم درنه نه شوه په چغو چغو ستا هرې وعدې ته جوړېدلم په چغو چغو ستا هرې وعدې ته جوړېدلم د ژمي شپه وه واوره ورېده زه ورته ناست وم د ژمي شپه وه واوره ورېده زه ورته ناست وم معین مرور باندې دروازې ته جوړېدلم د ژمي شپه وه واوره ورېده زه ورته ناست وم معین مرور باندې دروازې ته جوړېدلم معین صاحب په اخره کې د خپلې خوښې یو څو شعرونه وي یا غزل وي بس نو په خوښې دوه درې شعرونه دي هغه به وایم
هېڅ څوک به چکچکې وهي څوک به تنبلونه وهي لیوني شتو ته په دیوال به خپل سرونه وهي او څوک به مظلوم وي د لیلو لیلو نارې به کوي څوک به د هجر په صحرا کې تندکونه وهي څوک یې ور په مینه کې بادشاه شول څوک په دار وهتر ډېر ستمګشته چې په زړونو کې میخونه وهي او د مرور معین احساس به تو ته هله وشي ستای دیوالې جنازې باندې مخونه وهي د مرور معین احساس به تو ته هله وشي ستای دیوالې جنازې باندې مخونه وهي ډېره مننه معین صاحب ډېره مننه مو کوو څه ښکلي کلمونه مو راسره واورېده خوږو کتونکو دا معین مو راوړ و چې تاسو یې کلمونه واورېده په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي معین صاحب په اخره کې زموږ دې کتونکو ته پښتون عوام ته څه پیغام لرو او شانکامور صاحب دوی ته زه دا پیغام ورکوم سوره شعرونه وړونه دي زموږ د کور مې او هغه د مو د پړشنور ادبي جرګه څه کومه ده سپینغر ادبي جرګه نو دې کې په کور یې چې نستا یې وکړي دې کې مو سره حصه وخي نو مطلب د لږ څه زده کړي مطلب زده کړي به شي د نوو شعرونه دي مطلب د هر سړی خپل ځای کې مطلب د یوه طرفه شي بل طرفه شي په کور یې زده هلته موږ کومه غونډه کېږي نو دغه ځای کې موږ سره حصه وکړي نو ډېره مننه به وي ډیره مننه ډیر ښکلی پیغام خوږو کتونکو لکه اکثر ډیرو خلکو ته دا نه دی معلومه زمونږ دلته سپین غر وابډې خابس کې اپیز دی څه ډېر ښکلی ځای دی خو بدقسمتي دا دی چې مونږ سره د شاعرانو ډېر کمای دی نو که تاسو کوای شئ تاسو د مشاعرو یا د خپل ځان مخکې کولی یا د زده کولو څه سوچ لروئ نو مونږ سره زما د نمبر په دې سکرین به تاسو ته ډېر کوم په دې مونږ سره تاسو رابطه کولی شو مونږ سره په هر حال کې په هر وختونو کې مونږ سره تاسو ګډون کولی شئ نو خوږو کتونکو دا مونږ سره په دې ادبي بنډار کې معین مراوار نه بلې ویډیو پورې زه زشان کمال ته راکو اجازت د لوی الله په امان په مخه مې